25 लाख रुपए قرض پروت دی. زوی مې لاړلو نافرمانم نه و که نه. یو نیمه میاشت وشوه چې امیر د یورپ په یو هسپتال کې د لاوارثو په یو واټ کې پروت دی. یو ورور مې و نور احساس هم نشته دی. همدې ورور ته هم سترګې وې. زما ستاسو نه دا خواست دی وروره چې زما امیر خان پیدا کړئ او مال یې دغلته راولئ زما جونګړې ته چې زه یې وګورم. په ژوند خو یې راساسې ملاقات ونه کړو. هغه لاړلو آخرت له نو محشر ورځې به ملاقات کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول ځوانان د دې ځای نه ځي چې ځان ته روزګار پیدا کړي. د محمد اګل زوی ډېر راکوټ و امیر چې ترکیې ته ولېږه. د ترکیې نه بیا هلته ناست و نو چا ولې روزګار نه ورکړو ځکه چې ماشوم و خو نیستی والې چپو دغه امیر بچی بیا په ترکیې کې او بیا 7 کاله پس سربیا ته ورسېده او د سربیا نه بیا هنګري ته وړېده چې اکسیډنټ وکړو مړ شو. یو نیمه میاشت وشوه چې امیر د یورپ په یو هسپتال کې د لاوارثو په یو واټ کې پروت دی. محمد اګل دغه خور او دغه مور انتظار کوي چېرې دغه د امیر دا لاش په د وطن ته څنګه راشي. دا تمبو لګېدلی صاحبه خلک ځي او راځي. دا داسې کور دی چې دلته کې د مړي لاش نشته خو د جړا دپاره خلک هم شته او تمبو هم لګېدلی دی. خو صاحبه لاش نه مخکې د مور یو سلګی ده چې زما غوږونو له راځي او زما اړه سیري سیري کوي. ستا امیر 7 کالو چې تا نه وکتلې؟ نه وروره ما امیر نه دی کتلی. ټلیفوني رابطه به یې راسره وکړه لږ به مې وکتو. یوه نیمه میاشت وشوله چې بند یم موبایل یم او هېڅ مې نه دی کتلی. نو زما ستاسو نه دا خواست دی وروره چې زما امیر خان پیدا کړئ او مال یې دغلته راولئ زما جونګړې ته چې زه یې وګورم. دا دومره په ماشوموالي کې دی ولې دا لاړو ولې مو پرېښوده چې یورپ ته لاړ شي؟ دا وروره زمونږ ډېره غریبي او بېوسي ده. دغه معذوره بچی مې دی خاوند مې سپین ږیری دی. نو موږ ویل چې که دا الله پاک کامیاب کړي او مخکې بوځي نو د دې ورور علاج به وکړي او دا به راته الله روغ کړي. د امیر دغه یو ورور دی او هغه معذوره دی؟ دا یې ورور دی او دا معذوره دی. خو په امیر څه شو؟ امیر یوه نیمه میاشت وشوه موږ ته خبر نه و راته یې ویلې چې ورک دی. دا 3-4مه ورځ ده چې راته یې وویلې چې وفات شوی دی. اوس وایي چې افغانستان ته لیږل کېږي او دلته پاکستان ته نه رالیږل کېږي. نو وروره که دا موږ له دلته پاکستان له دلته راولېږي او بچی مې زه دلته وګورم او دیدن یې وکړم دا به ما سره غټه ښېګړی او ستاسو به زه شکریه ادا کوم چې زما بچی امیر خان ما له دلته راولئ او زه یې وګورم. د ایجنټانو پلارو د مرګ پلارو د پردو باډرو پلارو باندې تللی بچیان اکثر خپل منزل ته نه رسي. محمد اګل تاسو سره 2-3 خبرې کوم خو دا ماشوم هغه له ورکه نو چې تاسو سره په کلو مټ خبرې وکړم. راشه قربان دا ماشوم ته واله د محمد اګل دغه یو زوی دی امیر خو ته مسافر یې وخوړو او دغه یو بچی دی چې هم معذوره دی او د انتظار کې. محمد اګل وایه څه ووایم ولې لاړه؟ مطلب زه ټیک ته نیستي دا غریبي ده نو دې ترکیه دې په 7 کال کې له سربیا ته ورسېده. جی بس موږ سره پیسې نه وي یو بل نه به م راواغېستلې. اوس هم په ما باندې 25 लाख روپۍ قرض پروت دی. زوی مې لاړلو نافرمانم نه و که نه. زما خبره یې په هر ځای منلې ده چې به مې ورته ویلې زویه داسې کار دی پلار حاضر خو خیر پلاره
یو کال په سربیا کې هلته سکول وې ما ورته وی بچې کار وی کار نشته دلته ماله کار نه راکوي ما ورته وی مخکې لاړ شه وی ښه مخکې ځمه چې مخکې خبره شوه به دغه شانې حادثه وشوله او مړ دی 25 ورځې یوه نیمه وشوله هېڅ احوال نه راته خلکو به تسلیانې راکولې چې ژوندی دی بند کیم کې دی جیل کې دی خو بله ورځ یو کس راغی او هغه راله ټلیفون وکړو چې بس سهار وخت یې دغه نشو کولی مړ دی او په هسپتال کې پروت دی اوس موږ د پاکستان حکومت له دا خواست دی چې د دې مړی که دلته را رسیږي پاکستان حکومت یې موږ ته دلته را ورسوي که افغانستان له ځي چې موږ له ګیټ پاس یې راکړي نو دلته مې خویندې دي او لورګانې هم دي چې دا ځان سره ویسو اته کسان به ځو هلته به مړی په خپلو سترګو وګورو او د زړه تسلي به مو شي بس د امیر ستا دپاره او د دې نستې د خاطره 7 کاله په پردي وطن کې تیر کړل او چې منزل ته نږدې شو نو اکسیډنټ یې وکړو دقه او دا لږې لږې پیسې به دې ورکولو دې به دغه شانته اورېدو ته به او دقه شانې به ته دقسې به اخري خبرې څه شوې وې اخري بس دا ویل چې پلاره دوا راله کوئ نو بس او که دا خبره دروغ وي نو بیا څه دې لیدلي څه تصویر او تصویر مې کتلی دي او تصویر کې او جی بس راته ښودلي دي چې اکسیډنټ او بس هر څه راله ښودلي دي تصویران به تاسې هم وګورئ او مړ دی بس الله رضا ده او زموږ قبول ده ستا بل څوک دا ګټې وټې شته محمد ګله نه په دغه یو معذور بس بس یو الله مې شته دی بل څوک نشته دی وایې زویه راولویې ښه زویه منګله دې ورور دلته راولي روکه دې غریبي او نیستي شي په دې محمد اګلې ډېرې لوبې وکړې نارې به یې قبولې وې خو دا به ورته پته وه چې زه زوی خو مې ژوندی دی یو ورځ به ښاده راشي خبر نه و چې داسې خبر به راشي چې د ده نه به ژوند ټولې خواږه یوسي یوه کاکې د لالا په انتظار په دغه تنبه صرف دغه لاش ته انتظار کوي د افغانستان سره تعلق لرونکي محمد اګل صرف همدا وینا کوي دا لاش چې اوس څوک د هغه ځای نه یا دلته یا افغانستان ته یوسي چې اخري دیدار یې وکړي 15 لکه روپۍ اخیستې وو یقینا چې به ده په خپله خېټه نه خوړلې په هغې به یې د ایجنټ خېټه ډکه کړي او جی همدغسې ده بلکل د هغې به ده به راته خپلې تړتکې کېښودې امیر به ته څه وی چې حالات څنګه دي وی حالات پلاره ډېر خراب دي دا اوس چې تلو ما ته ویل پلاره حالات بیخي ګډوډ دي بس خو دوا کوه چې خدای مې وباسي ځکه چې کار هلته ما نه واپس کېدل دوی داسې ځای له ویسي او هېڅ هم نه کېږي بس د دې خلکو په لاس چې شي بیا هلته واپس کېدل هم نشي کېدلی دا اخري وخت دی اوس په سربیا کې او د سربیا نه دی چېرته وړه دی چې اکسیډنټ یې دا ویتریش ته چې اوښتی و ویتریش کې چې ګاډي و ګاډي کې بس نو ټول خلک روغ دي یو دی پکې مړ دی د دې دغسې خبره نو ټول روغ دي د زوی تصویران چې دی وکتل نو بیا نو بس هغه نشم ویلی چې بس د الله رضا ون موږ اسمان نه باندې یو شو بار دغه هم نشم ګرځېدلی لاره رانه ورکه شوله چې په کومه لاړ شم یو زوی و هغه هم لاړه یو هغه هم لاړه اوه کاله دی اوساره چېرې دی به منزل ته رسي او ګور ته لاړو ګور ته لاړو ګور ته یې ویوړو ارمان زموږ ما ته یې دا خبره کوله چې پلاره ته به تبلیغ کې به ګرځې جوماتونو کې به نه زه په میاشتو وګرځېدم اوس او نه تبلیغ هر سره نه پاتې شو د الله لارې خو خدای دې نه پاتې کوي ما د هغه په سر باندې قرض راغسته یو بل نه او تلم به جوماتونو ته ما سیروزي د هغه په سر لګولي دي ما پیسې نه دي ګټلي محمد اګل خپل نمبر لګ راکړه یاره 0331
1266 177 یو ځل بیا وایه 0331 1266 177 واتساپ خو پېشته که او جی واتساپ په بل دی 0347 54 188 دا راته بیا 0347 54 188 محمد اګل که زه دا وایم چې هملته ښخ شي نو ښه نه ده نو زمونږ زړونه تسلي نه کوي دا تسلي نه کوي که نه چې په ژوند هم نه دی کتلی چې په مرګ خو یې وګورو که نه په ژوند خو یې راساسې ملاقات ونه کړو هغه لاړلو آخرت له د معاشر ورځې به ملاقات کېږي او دلته اوس خو نه کېږي د ژوند د مرګ ملاقات به کوو د خیر واه پلار به د محشر پر ورځ باندې د امیر سره ملاقات کوي دا جمله دا وړل ډېر غټ زړه غواړي مورکۍ زه خپل کوشش کوم چې ستاسو بچی ستاسو درشل راشي او تاسو ووینئ زوی جانه بس دا بس تا موږ سره غټه مرسته چې زما بچی دلته زر تر زره موږ له دلته راولي که دلته نه کېږي بیا د افغانستان دغه راله راکړي چې موږ واوړو بچی مې وګورو خویندې مې دي او دا لور مې ده او دغه یو دوه درې اوښې مې دي چې دا را سره لاړ شي او بچی مې سنبال کړي را سره او بیا را سره واپس په تورخم باندې را واوړي ډېره ښه ده د افغانستان سره تعلق لرونکي محمد اګل پړسوری دی ستاسو دا نمبر مې کېښود کوشش کوم چې ستا امیر دی ستا درشل راشي په موږ نه صحیح خو په تندي خو به ښکل کړي که نه او جی بالکل دا به ډېره غټه خبره بچیان ډېر خواږه دي منو چې د لوږې به زور زیاتي صاحبه خو کوشش دا کوي چې په ایجنټ خپل بچی خرڅ نه کوي دا خپل بچی مرله په پیسو ورکول دي رب کائنات دیو کې چې په دې درشل مړ سئ خو چې امیر راشي ټول وایي امین